په دې غونډه کې د هلمند والي ترڅنګ د امنیت قوماندانۍ، د امنیت امیر، د لښکرګاه ښاروالي مرستیال او د ګڼ شمېر نورو اړوند ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. د غونډې موخه د اسلامي امارت له لوري د وضع سوو اصولو رعایتول او په اړونده برخو کې د راغلو حکمونو پلي کول، د ښاروالیو او نورو فعاله ادارو ترمنځ په ښارونو کې یو قوي نظم او همغږي رامنځته کول، د ښاري پلان او ښاري زیربناوو عملي کولو اطمینان ترلاسه کول او د بې ځایه تخریباتو او ضایعاتو مخنیوی کول، د مؤثرو پروګرامونو د عملي کولو اطمینان ترلاسه کول، د ښاروالیو د قانون د 46 او 45 مادو عملي کولو اطمینان ترلاسه کول او د ښاري نظم او پراختیا پر کړنلاره بحث و چې د ټولو مسؤلینو له لوري نظرونه شریک سوه، پر جزئیاتو بحثونه وسوه او د چارو د لا ښه سمون په موخه کمیټې فعاله او لازم تدابیر ونیول سوه. د ولایت مقام معین مولوي محمد قاسم ریاض وایي هلمند والي د چارو پر مخ بیولو برخه کې د مسؤلینو پر همغږۍ او اصولي اجراتو ټینګار وکړ. تېره ورځ هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په خپل کاري دفتر کې د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون له مسؤلینو سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د ښاري پلان پر تطبیق، د اصولو پر رعایتولو او د ښاري بې نظمۍ پر مخنیوي باندې بحث او خبرې وشوې. لازم پلانونه او تدابیر ونیول شوه چې په اړه به وروسته انشاءالله د ټاکل شویو کمیټو له لوري اصولي اجرات وشي. د یادولو ده چې د دغه کمیټې مشري د ولایت مقام او د مرستیالۍ چارې د لښکرګاه ښاروالۍ په غاړه دي.